اظهار وکړي او د دې نه بعد چې دی کم کلیوال چې پاتې کېږي په خاطر درننګ نه ځکه را مشران ناست دي دوی دا خبرې واورو دا ډېرې قیمتي خبرې دي. عزیزانو د هر څه نه مخکې یو خبره کوم څوک چې په چا باندې مینې که نه د هغې خبرې چې کېږي نو هغه خپل مینه خبرو له سړي توجه یې ډېر زیات دا د ادب مینان دلته ناست دي د پښتو مینان ناست دي دلته چې پښتو خبره کېږي د ادب خبره کېږي زموږ د مشرانو خبرې کېږي نو چې څوک څومره زیات توجه د سټېج ته توجه وي نو دومره موږ له پته لګي چې دا زیات د پښتو وایي د دې نه پته لګي چې څوک د پښتو زیات حسن چې مسکې شي نو سبا ته وخاندي حسن چې مسکې شي نو سبا ته وخاندي ساس چې د فطرت واوري رڼا ته وخاندي ټولې مرحلې د ژوند به دې فکر کې تېرې شي ټولې مرحلې د ژوند به دې فکر کې تېرې شي ولې څوک په ویر شي چې ښکلا ته وخاندي تورې تاریکې به ټیټې سترګې په سلګو ځغلي تورې تاریکې به ټیټې سترګې په سلګو ځغلي لمر چې رانما شي او ګدا ته وخاندي اوښکې د ارمان له سترګو لاړې شي میراتې شي اوښکې د ارمان له سترګو لاړې شي میراتې شي یاد دې په سلګو شي چې فضا ته وخاندي سترګې د نفرت به شړندې په دې لیدو سره سترګې د نفرت به شړندې په دې لیدو سره زړونه چې ډالۍ شي او وفا ته وخاندي او نرمو اننګو کې چې مفتې د نظر بوختې شي نرمو اننګو کې چې مفتې د نظر بوختې شي څوک یې را بهر کړي چې فنا ته